د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د اسلامي امارت د غړو ترمنځ هیڅ راز اختلاف نشته. شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د امارت غړي په خپلو کې د پیسو، شتمنیو او څوکیو پر سر کوم رقابت نه لري. که څه هم د اسلامي امارت حکومت د اطاعت او یووالي په برخه کې د یو بیلګې په توګه پیژندل کیږي، خو لا همدغه نیوکې پر خپل ځای باندې پاتې دي چې ګواکې په ځینو مهمو سیاسي مسایلو کې د امارت د غړو ترمنځ اختلافات شته. خو سرپرست حکومت ټینګار کوي چې دا چاره یوازې د پروپاګند تر کچې پورې دی. په افغانستان کې د لسیزو په درشل کې ډېر داسې حکومتونه مات شوي دي چې په خپلو کې یو نظر نه درلودل، اتحاد او یووالی پکې نه و او د خلکو نظر ته مراجعه نه کوله. خو اسلامي امارت وایي چې د تیر تاریخ څخه عبرت اخیستی دی. د نن شپې په تودو خبرو کې موږ په درې مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. آیا د اسلامي امارت په منځ کې هیڅ کومه اختلافي موضوع نشته؟ آیا کابل او قندهار په ټولو مهمو سیاسي مسایلو کې یو ګډ نظر لري؟ دغه د نظر اختلاف څومره حکومتونه له خنډونو سره مخ کولی شي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. په دې بحث کې را سره درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. په استودیو کې د سیاسي چارو شنونکی روح الله هوتک صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی معین ګل څمکنی صاحب او د سکایپ د کرښې لارې هم د نړیوالو چارو شنونکی عزیز معارج صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. معارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ شیر محمد عباس ستانکزی خو وایي چې د اسلامي امارت د غړو ترمنځ د پیسو، د شتمنیو پر سر رقابت نشته، اختلاف هم په دوی کې شتون نه لري. فکر کوئ چې واقعیتونه همدا دي د اوسني افغانستان که نه؟ مننه ناظم، تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمنو مېلمنو ته، هوتک صاحب، څمکنی صاحب، لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، په سالمه اداره کې اختلاف یو شرط ده، باید وي. اختلاف نه وي پرمختګ نه راځي. دلته د اختلاف توپیر موجود ده. اختلاف د څه دپاره؟ منطقي، مشروع، برحق اختلاف او که عقده‌ایي، دښمني یا مثلا یو بل ټکول، بدنامي، دلته بیا توپیر موجود ده. انتقاد، نیوکه، اختلاف سے په اداره کې نه، اصلاحات بالکل منځته نه راځي. دغه د پخواني پاچاهانو، د پخواني رژیمونو قصې وې چې کابینه به یې وه او دې خواته به مشاورین به وه، هغه به تیار څه کول، د ورته چې بالکل ښه روان دي، ماشاءالله هر کار یې سم ده، ډېر ښه ده. هماغه چې هغه په غفلت کې روان و. او که رښتیا په صداقت څوک چاته ووایي چې دا کړنه سالمه نه ده، منطقي نه ده، یا قانوني نه ده، یا د خلکو خواسته نه ده، هغه فورا په دې کې تغییرات راوړي. نور په دلته چې ګورو، دغه ټایلور عالم د ادارې و، ټایلور د ویلي و په اداره کې تقسیم وظایف، تفویض اختیار، تثبیت مسئولیت، دا مدیریت علمي و د ادارې اصل ده. دا په دې کې شته، د طالبانو په اوله دوره کې موجوده، اوس هم ده. تقسیم د وظایف کوي، تثبیت مسئولیت هم کوي، تفویض اختیار هم کوي. مثلا یو والي واک لري په ولایت کې، څومره چې وظیفه دنده ورکړل شوې. دلته بیا وحدت امردهي چې بل اصل ده، ځکه یو کارمند باندې دوه امر همزمان چې امر کوي، هغه د چا ومني؟ دلته تفکیک د قوا راځي، وحدت امردهي ده. په څنګ کې سلسله مراتب، څنګه چې وایي اطیعوا الله اطیعوا رسول الله منکم، یوازینی بری او کامیابي او یووالی د طالبانو نسبت له ټولو پخوانیو نظامونه په استثنا د امیر عبدالرحمن خان چې هلته سلسله مراتب دقیق په پام کې نیول کېده. هر حکمران د پاچا برمانه فرمان اطاعت کاوه. دوی هم تقریبا ګوره، یو وزیر رئیس کیږي، رئیس بیرته ځي، معین کیږي یا والي کیږي، د چارواکي غږ په دې کې نه پورته کیږي. پخوا وختو کې مثلا یو قمندان د امنیت قندهار به لرې کاوه، رئیس جمهور به بیرته چلنج کاوه، والي د مزار مثلا تایلور په صراحت باندې وایي چې چاپلار ما نسو لرې کولی، یا مثلا همدغسې نور کسان قمندانان به نسو لرې کېدلی. په ضمن کې له بهر نه به هم ته یو تعدید کېده، یونما یا مثلا یو بل ادارې، حتی ایران یو وارد په والي باندې نیوکه کړې وه چې زه پیسې در باندې بندوم که چېرې دا والي لرې کړي. تر دې اندازې پورې یعنې واک د بل په لاس کې. دا باید موږ په پام کې ونیسو چې دا یو واقعیت او ګډو ته باید وکتل سي. نو د ستانکزي صاحب خبره دقیقه ده، دقیق وایي چې کوم اختلاف په چوکۍ نه څه چا ادا کړی چې زه قدرت اخلم. تر اوسه پورې خو چا نه ویلي، ټول امیرالمؤمنین ته احترام کوي.
تر اوسه پورې چا نه دي ویلي چې زه له دې ولایت لرې کېږم پخوا والي وم نن ولې رئیس یم یا معین وم ولې رئیس یم دلته اختلافات ځینې په دې کې دي چې هغه مشروع دي لکه د څنګه څمکني سویلې مکتبونه یا ښوونځي نه پیل کېږي هېڅ توجیه نه لري دوی ته دلته 80% خپله طالبان دا نیوکه کوي چې باید دا ښوونځي باید پرانیستل شي یا کابینه موقته باید نه وي دایمي مسؤلیت باید ومني مسؤل اداره باید راسي په دې کې خو صحیح ده دا خو اصلاحات دي چې باید راسي یا مثلا څنګه چې اوس مثلا ثانوي صاحب په خپله خبرې کړې چې قوي ډیپلوماسي پکار ده نړیوالو سره باید وکړو اوس ګورئ ګډوډي نړیوال جوړوي له بهر نه ګډوډې خبر راځي یو ځل راځي له طالبانو سره ناستې کوي طالب غواړي امارات چارواکي غواړي د پلایو پایس باندې په غونډو کې کېنوي ګورئ د اخر وختو کې چین مسکو ترکمنستان ازبکستان ایران امارات متحده قطر دوبۍ دې ځای ته امارات چارواکي لاړل له بلې خوا بیا وایي دوی په تور لیست کې د ترهګر دي له بلې خوا بیا وایي زه په رسمیت نه پېژنم له بلې خوا دا سفیر رالېږي سفیر بیا رالېږي دا خو ضد نقیص دي ته چې یو پلاوی غواړې څو غواړې ته خو ډېره زیاته مننه کور دې ودان مهارت صاحب ګیلې تر کوې مثلا شرایطو تقدیر دا خو معنا ده ته دې ته مشروع پېژنې په خیر و سلامت اوسې مهارت صاحب کور دې ودان مهارت صاحب بیا هم درته راګرځم ډېره زیاته مننه مهارت صاحب که راځئ داسې مشخصې وشمېرو ستاسو په اند فکر کوئ چې په امارات کې آیا هغه اختلافي مسایل که چیرې شتون ولري دا به کوم وي په کومو مسایلو کې اختلافات شته که نه هېڅ ډول اختلافات نشته یوازې د نظر او د فکر اختلاف په ځینې مسایلو کې شته خو په ډګرو په عمل کې امارات یو شان یو رقم حرکت کوي ګوره موږ چې ګورو په عمومي کچه باندې کوم اختلاف نشته دا شاید اداري چارو کې اختلافات موجود دي په بعضو فرامینو کې باید دوی ملاحظه لري لکه د امر بالمعروف وروستی فرمانونه چې راغلله ملت یو څه ته ناراضه ده دلته پکار دا ده چې د امارات د امر بالمعروف چارواکي کینی څو واره یو کنفرانس جوړ کړي هغه ټول داسې میډیا ته د دوی سوالو ته جواب ورکړي هغه ستونزې مشکلات باید حل کړي اوس په دې کې یو چارواکی نیوکه کوي چې دا کار باید تاسې وکړئ یا مثلا د نړیوالو بعضې مشروع شرایط دي بعضې ټول نه ټول هغوی خپل هم ډېر اهداف لري مقاصد لري دغه مشروع شرایطو ته باید غاړه کېښودل شي لکه مثلا مسلکي کسان پوه کسان نه شر و فساد و مفسدین اخله پاک کسانو ته ملت نه راولئ کېنوي په ادارو کې تخصصي کسان د هغوی مشکل وماسي د دوی وماسي دلته ځینې چارواکي په دې باندې علاقمند دي چې دا کار باید وشي په اداره کې اما په ټوله کې موږ وایو چې په نړۍ کې ټولو ځایو کې ټولپوښتنه موجوده ده حتی موږ چې یو ادارې دلته په انګلستان کې ځو سبا ته موږ ته یو سروې یو هغه رالیږي ویبسایټ رالیږي تاسې وګورئ چې یس نو کوم کار ښه و کوم خراب څه نیوکې لري څه ملاحظه لرئ د بهبود دپاره دا کار وشي اما یو خبره بله باید موږ پام دې ته ډېر وکړو یو صحیح ده چې د اتباعو د دولت په منځ کې یو پروتوکول موجود وي یو سلسله حقوق و وجایب دولت لري د اتباع په مقابل کې بیا بېرته اتباع د دوی مقابل کې لري ځکه دا مسؤلیتونه دي اوس مثلا مالیه ورکول مثلا دوی ته اطاعت کول بیعت کول دا د دوی رسالت ده دولت په مقابل کې دوی ته حق ورکول عدالت تامینول امنیت ژوند تحصیل کار دا بیا د مسؤلیت ده مګر موږ بهرنیان ته باید فکر وکړو کله کله بیا دوی د خپلو ګډ دپاره ځینې خبرې کوي یو وخت ګورئ دا د جهاد په نوم باندې روس راغی افغانستان ته یو لنډ مثال وایم چې وخت ونه نیسم روس راغی کفر راغی وطن اشغال کړ څومره امریکا او پاکستان دوی تشویق چله مجاهد ده وجاهدوا فی سبیل الله هلک جهاد ته ویې کوي ټول زمینه مساعده وه مګر کله چې امریکا راغله دلته خو دا هم کفر و ده هم اشغال کړی و چا چې جهاد کوي د تورست ویل چا دغه په وړاندې جګېدل تورست ورته ویل اما روس خو بیا دلته تاجکی و ازبک و ترکمن راوړاندې کور ودان مهارت صاحب ورځو یې ولاړې دمې ته مهارت صاحب بخښنه غواړم وروستۍ خبره یوې دمې ته به ورشو بېرته بل دمې نه راشو یوې دمې ته زه بیا بېرته راځم اختلافات بخښنه غواړم باندې بیا یې قومي مسایل جوړ کړل اوس ګورئ ما ایرانیست یم ما تاجکستانیست یم ما سدا او دا دغو ته باید فکر وکړو چې دلته دغه مهارت صاحب یوې دمې ته ځو بیا بېرته راځم تاسو ته فرصت درکوو مهرباني عزتمندو لیدونکو ورځ وړاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري
تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني معرض صاحب یوه دقیقه باز آخري خبره چې د بهرنیانو ځینې توطیې هم باید موږ فکر ورته وکړو ته بې اتفاقي جوړه نه کړي. دوی نه غواړي مثلا خصوصا ګاونډي هېوادونه سیمې هېوادونه دلته باثباته حکومت وي یا بهرنیان لوی زبرځواک هېوادونه په ثبات کې د دوی تاوان ده د لاسوند نشي کولی. وروستۍ خبره دا ده موږ خو ګوره زه هم دا نیوکه کوم چارواکي چې کله خبرې کوي باید مسؤلانه خبرې وکړي او وضاحت ورکړي ملت ته، ځکه دی مسؤول ده، دی آمر ده، په راس کې ده، رعایت نه ده. دوی باید واضح جزئیات ووایي چې مشکل چی شه، دغه شک و تردید بیا پیدا نشي. ولې دې نه هر څوک انتباه اخلي چې دا اختلافات د قدرت په سر دي. دلته صاحب دی منځ طالبانو کې ډلې جوړې شوي دي، منځ کې د قندهار د کابل خبر ده. دلته دا شک و تردید باید ونه لري، معمولا داسې ایجاد نه کړي. خبره چې کوي مثال وضاحت جزئیات ډېره تقریبا د ملت په ګټه. کور دې ودان په خیر اوسې او سلامت اوسې. معرض صاحب اسلامي امارت رهبري تل ویلي دي چې خلکو ته مراجعه وکړي، دروازې د خلکو پر مخ پرانیزئ او د خلکو ستونزې ورته حل کړئ او مستقیم له خلکو سره په تماس کې اوسئ. په امارات کې بیا دغه کارونه فکر کوئ چې اجرا سوي دي په کابل کې، په ولایتونو کې، په اداراتو کې، په مرکزونو کې چې خلکو ته مراجعه وسي، د خلکو غږ واورېدل سي، د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وشي، البته مشروع غوښتنو ته. ګوره وخت ما لږ مخکې دا د امیر عبدالرحمن خان یو ذکر هم وکړ. ده به چې کله فرمان ورکاوه بیا به خپلو مخبرو ته یې ویلې چې ورسئ وګورئ دا خلکو پلی کړی که نه ده کړی. دا حکمرانان هغه وخت 4 حکمرانانو مختلف په افغانستان کې چې څه او بل به یې د سره چوک یو اصطلاح وتله اوازې ته به یې خلک یې راول چې ولس څه وایي. ده به بېرته خپل نظریات راوړل. اوس ګورئ یو خبره ده په شکلیاتو کې مثلا په عمومیاتو کې جوړول دي. مثلا یو فرمان د ورکړ دا داسې آیا دا پلی کېږي نه کېږي دا یو مسله. دلته کوم میکانیزم سیستم جوړ شوی چې دا پلی شي. دې ته هم پکار ده چې باید ادارات جوړه شي، سیستم جوړ شي، کمیسیون جوړ شي. داسې خو نه کې چې فرمان مې ورکړ بس خبره حل شوه. څنګه چې وویل شوله دولت ده، سیستم ده، نظام ده، دلته ټول پاک نه دي. 100% دې منځ کې حالات خلک شته، استفاده جویه شته. هغه چې یو کس وایي چې لنکروزل لري او پیسې اخلي، داسې یو 2-3 خلم پکې شته. داسې کسان شته چې فردي جاسوسان هم دي. دوی باید ونیول شي، استخباراتو ته قوي شي، سیستمونه باید جوړ شي. داسې کسان شته چې دوست په نوم راغلی نظام تخریبوي، خپل امارت ته له منځه بیایي، د بل په اشاره پروژه لري، برنامه لري، میلیون ډالر اخلي. د دغو پیدا کول د دوی مهارول د دولت د نورو ادارو څانګه ده، بخش ده. ځکه وایي چې په اداره کې باید هماهنګي موجوده وي، یو نظم باید موجود وي. اوس کیدای شي یو کس موجود به وي، دا به داسې کړنې ترسره کوي چې ټول امارت ننګول کېږي. دې ته باید حساب و کتاب کړي او کمیسیون باید جوړ شي. پوه کسان، روانشناسان، هر دلیل کارشناس کښېني ویسنجي چې دغه هدف چې شه ده، بنیاد چې ده، ریشه یې چې ده، خو هغه عواقب یې چې شه دي، ولې داسې یو خبره شوې ده یا ولې داسې یو اداره جوړ شي، ولې داسې یو عمل کېږي. که داسې هم په منځ کې ونه نیسي په اداره کې، دلته خو بیا مشکلات نور هم زیاتېږي. هغه دښمن کامیابېږي، هغه مخ په وړاندې شي. نو بنا دلته پکار ده خو سیستم د اداره ده لومړي پړاو کې. اداره د امارت اسلامي باید مطلق په خپل ملت باندې تکیه وکړي. ملت باید راضي وساتي. د ملت خواستو ته 100% باید جواب وکړي، جواب ورکړي، جوابګوی باید وشي. ته خو امارت د ملت دی. کله چې اتفاق و اتحاد په ملت کې پیدا تکیه وشوله، بهرنیان بیا هره دوستیه او هره توطیه چې لري هغه اتومات ګوسا کېږي. اوس ګورئ بهرنیان راځي هلته په کورني چارو کې بعضې مسایل وایي چې هغه د موږ کورني مسایل موږ خپل حل کوو، که ښه کوو که بد کوو، که یو بل وهو که ټکوو که هر څه کوو، په کوم ډول بیا هغه د موږ کار ده. بعضې مشروع کارونه د موږ ورته خوشحاله یو، باندې دوی راځي په هغه باندې نیوکې او غرض کوي، یو بل شی جوړوي. تاسو مثلا وګورئ دغه د ټولشموله حکومت په خپله امریکا کې نن ټاکنې دي، ټولشموله دي، ولې 2 ګونده ټاکنې کوي؟ دا نور دغه 200 میلیونه نفوس ته دوی کولی بل څوک نه راځي. طلبه جمهوریت ډیموکرات ګوند باید وشي، خو دا خپله معنی یې دا ده چې هلته ټولشموله نه ده. همداسې راځئ سعودي ته، دا ایران ته راسئ،
څومره مشکلات په ایران کې دي په همدغه د اسلام په نوم د اخوندانو کوي. یو انجلۍ وارک سړی ګرځای نشي پوښتنه ترې ته چېرته یو په کور باندې ساتلایت دستګاه نشته موزیک هر د باندې به دوه نورې درسي دوی ته پارټي وایي که څه وایي هغه به جوړه نشي. څومره قیودات مرمت هېڅ غږ نه پرې کوي. او ما ته تاسې ورسې اخوندان دومره نکاحګانې کېږي هلته سیغهګانې کېږي. مانده د کوه نکاح زه څومره نکاح هم د خپل ایران ورکوي په کوني چارو کې مداخله بنام تکیه ډېره زیاته په ملت باندې پکار ده. اصلاحات بالکل صحیح د اصلاحات باید اول اداره کړي د ملت په خواسته باندې اصلاح مکتبونه باید 100% مرتب جوړ شي. دا سم نه چې دغه ملت و د خلک هم یو خو د افغانستان ملت د عادت تاریخ دغه نن څوک ډېره زیاته مننه ماري صاحب. ټول شیان ترې غواړي چې ټول به نه راته جوړوي. لږ وخت پکار ده. په خیر و سلامت اوسئ. اشتغال کابینه په دې کې او څه اصلاحات پکار دي دا باید راځي ملت په خواسته ډېره زیاته مننه. کور د وطن ماري صاحب په خیر د وطن. ماري صاحب بحث هم راټولو وروستۍ خبرې به راخلو. فکر کوئ چې څه کول پکار دي د اوسني افغانستان لپاره تر څو یو واحد یو ګډ دریځ په ټوله کې شتون لري اختلافات په ټوله کې له منځه لاړ سي په اساسي مسایلو کې بحث او خبرې اترې د حکومت او د ملت ترمنځ پیل شي؟ کابینه د همداسې هر مسؤل وزیر د په هفته کې یو وارې کې د خپلو کړنو ګزارش ورکړي او د خلکو نظریات پیشنهادونه دې واخلي. دې ته شفافیت وایي. په وهلو ټکولو په زور جر په هغه مملکت کې چې وهلو ټکول کېږي خلک وایي هلته سیستم نشته. کله سیستم اداره منځته راسي بیا نو جزا وهلو وزر و زارۍ وهلو خبرې او دا شیان بیا نه وي. دا کار دی چې په عمومي مسایلو کې دې بېرته د جرګې سیستم بېرته رواج کړي راولي متنفذین او مشران روحانیون غټان خلک قومي مشران ټول کینی په صدر مملکت باندې پرېکړه. دا جهان نړۍ چې دا حالت وګوري مجبور ده چې هغوی نور نه لاسوهنه کوي نه غرض کوي نه کوم هغه مجبور دوی راسي لکه څنګه چې مجبوره سول تعامل ته ډیپلوماسۍ ته داسې به دوی مجبورېږي. دوی مجبوریت د افغانستان لپاره فرصت ده کله چې خواستې وړاندې کوي دې خوا نه دې ملسو ته کېښودل کېږي. ډېره زیاته مننه. بیا په هغه وخت کې به موږ دوی نه استفاده کوو موږ نه استفاده کوو او تعامل منځته راسي دواړه په ګټه. په خیر و سلامت اوسئ. کور د وطن معارض صاحب هوتک صاحب څمکنی صاحب ډېره زیاته مننه. عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.